د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت یو پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د هلمند ولایتي چارواکي وایي دغه پل د کندهار هرات پر لویه لاره د ګرشک ولسوالۍ پر عمومي بوغره د 15 میلیون افغانیو په لګښت د ګرشک ښاروالۍ له لوري جوړ سوی دی. چارواکي زیاتوي چې یاد پل د 42 مترو په اوږدوالي او د 4 مترو پلنوالي د 2 کلونو په موده کې جوړ سوی. د سټنډارډ ملي اداره وايي د هرات له اسلام قلعه بندر څخه 90 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته مسترد کړي دي. د سټنډارډ ملي اداره وايي تازه د هرات ولایت له اسلام قلعه بندر څخه 90 ټانکره بې کیفیته تیل چې ډیزل او پټرول دواړه پکې شامل دي او د دې ادارې له سټنډردونو سره مطابقت نه لري بیرته ایران ته مسترد کړي دي. د افغانستان بانک وايي په تیر یو کال کې شاوخوا 3 میلیارډ افغانۍ نوي بانک نوټونه چاپ سوي دي. د افغانستان بانک وايي چې په وروستي یو کال کې 3 میلیارډ 140 میلیونه 8000 افغانۍ نوي بانک نوټونه چاپ سوي او 1 میلیارډ 100 میلیونه افغانۍ ویشل سوي او مندرس بانک نوټونه هم راټول سوي دي. په ازبکستان کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړیږي. سرچینې وايي ټاکل سوې د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او روسیه د افغانستان په تړاو غونډه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وايي دغه غونډه کې به د افغانستان په تړاو پر مهمو موضوعاتو خبرې وسي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت له خپلو کارکوونکو غوښتي چې راتلونکي 2 ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې پر روانو 2 ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو په اداره کې د ښځو پر کار بندیز تمدید کړ.